خدای دې بیخ د خاپېرې وباسي ستا خندا ته نه رسي دا راته ووایه چې په دې ګروپ کې څونه ملګري یې په دې کې موږ تقریبا 12 پورې ملګري یو عمر دې څونه دی عمر خو مې لږ دی یا 10 کاله وي یا 20 کاله د ما سره تقریبا 10-15 سرټیفیکیټ دي چې دا د ډیسټریکټ دي ګولډ میډل در سره دي په 2 کاله مې دا ضلع په منډو په جمپونو کې لکه ټاپ کړی دا خو چا څه سپورټ را نه کو لاسونه وپړقوي الله دې نه کړي خو تا نه زه اخري بس یو تپوس کوم دا کاکا دی د کوم ځای بسم الله الرحمن الرحیم په دې چم کې د خوشاله سړي کم سړی چې دلته لږه د مسکا خبره کوي ټولو ته په نښه شي دلته غم مشهور دی دلته درد قصې ډېرې عام دي او دلته چې څوک مسکا راولي څه عجیبه غونډه کېده نو دا جواد علي او د هغه ټیم دی د هغه په ټیم کې دا کاکاجي او د ده دا خندا زه په دې را مجبور کړم چې زه د دوی تالاش بانډاګۍ ته راوستم ستاسو ډېره شکریه د پروګرام په شروعات کې څه آیټمې لږې لږې تاسو هم کتې انشاءالله پوره په ترتیب کې به هم ګورئ خو دوی سره خبره ترې کوم جواد څنګه یې خیر تاسو خیر ډیره مهرباني سر جی تاسو دلته کې راغلی تاسو موږ ډیره شکریا ادا کوو ځکه چې موږ ته اوس پورې څوک میډیا ول نه راغلی کنه نه دا اوس پورې دا دغه کړی دی چې دا تاسو ډیره شکریا چې تاسو موږ ته راغلی دا فن مخکې چا بیخ نه دلته کې چا نه کړی دا موږ سکول دور کې بچ موږ کله والیبال کوو موږ به دا په وخت کې کوو به دا غینه پس کار وشو چې لکه میډیا په وخت کې موږ کمزوري و نن لس کاله مخکې خبره ده څونه مضبوطه شوس نو دونه کار خراب چې مضبوطه شو نو بس موږ را میدان ته کړو او کله خودونه ډیر زیات غنمو نه زیات یو ما کوم نه هیڅ وګم نه درغلی سره تاسو وجه دا د وجه چې یاره خلک وایي چې هغه مخکې کیږي نو ډیر وجه نه څوک نه راځي کنه جی او نن سبا خو زموږ د پښتنو کې دا ډیر وړاندې چې لکه یو بلخ پیو نو ستا په دې کار کې به څوک د یو بل خپي وي په کار چې دا خو نورم خوره شي نو خیر لکه موږ دا د پښتانه اکثر یو بل سپورټ نه ورکوي نو په دې دغه کې دا دغه دی که نه جی دا راته ووایه چې په دې ګروپ کې څونه ملګري یې په دې کې موږ تقریبا 12 پورې ملګري یو نور به کېږي خو دا کاکاجي د کوم ځای نه پیدا دا کاکاجي دا زموږ دلته کې مخکې دغه کې وو په کوټه کې جی بیا دې کډه وړې خو دلته کې دوره پیاز پټېل هغې ته راځي نو دا به ماشین لګوو دا دغه د بنشي شاټول ټربین نه نو ماته به وی نو ما به موږ اکثر یو پیر ما ټیک ټاک جوړ کو چې ما د لاس کې بال ورکو نو هغه ویډیو ډیره وایرل شو دا بیا ما ځان سره ټینګ کو نو دا ته مې ته زمانہ نه خوځي هغه ویډیو روانه حتی چې دی حتی راورسېدو ماشاءالله اوس خپېشان دی جی اوس خو پاکستاني جنډه کې فوټبال په دیاره کې فوټبال استاد لور تاریان شوم خلک په غنم کټ کې تا په دالو نو ما خو د کلور ځوانې د وټکوال نه کنه او دی وخت راوځي مله استاد نه کشرانی بالغ نه کنه بالغ نه کنه نو چې بالغ شي بیا خپل کار کوو عمر دې څونه دی عمر خو مې لږ دی یا 10 کاله وي یا 20 کاله دلته زویم ولاړ دی هغه زوی سوشل کلاس وشت کته دی ولاړ دی لاس وشت کا دنه مې تاسو کو سونه عمر وینو درته وی چیرې راس 50 یا کار به خو زبر اجي سب نه بتاو اجي سب عمر دې څونه ای بلاسي سلوکی وای سلوک خیر کار ورینه نو څنګه کار شو نه دا فریم دې ډیر مضبوط نه تاریخ تاسو دا کاټي دا خو دې مضمون ته خیر سره کنه چې ما ګل د ډنډر نه مات کړم دا سیاسي ګرځیدل هم د خیر سره او دغه مې بدن دی او ډوډۍ هم لګو خورم دونه خو ډوډۍ خورم نه خلک وی چې ډیر خو سړی ډیر تو لکی او ته کم خوري نه خو بیا لړای کوي خو بیا لړ کېدو نه او ما اوس پرې هم به دغه راوړم
د خیره سره مړه دا زما ما څه نشي تلای دا چل د اوسنو ځوانانو ته موخه کنه فارمي چرګوټي ته جوړ دي دا خو بیکاره خلک دی دا خو خلک نه دا خو خان دي په موږ پسې جواد دار ته چې په ټیم کې کم کم مرګري چې خلک موږ راخکار کې کنه هغه لا سوچت کوي چت کې لګا دا ورته موږ سره ټیم کې دي او ثاقب در سره جی دې ټرین کړی دي بس دو پریکټس ورکو چې کله دغه شو بیا چې ته فنکشن راځي سکولونو ته کالجز ته وم پکې نشته خبر او که څنګه راکوي دا ټول خلک را سره دی لا یوسف جان موږ د پیزا کټ تریو په اختر کې نو موږ چلته کې کله د بل په جنډه تا کو نو موږ اکثر خلکو ته جادو وکړو موږ ماما خو دا خبر وسه موږ چې جادو لا دونیشته د لاس صفای دا اوري نو اکثر بچا په بال کې سوریا ده به نوزل په ځای کې دی کې تاسو دا دغه کوچا بس مو تاسو وکئ نو بس بیا مونږ لکه په دغه یو خلک هم راغواړي نو خلک هم ډېر راغواړي خو بلکې دا مونږ په بازار کې نشو کولی د وجې دا چې خلک راپسې راټول یونیورسټۍ یا د سکولونو کې انکې تاسو راغواړي نو ترې کسانو ته دغه کړی خو بس کله اکثر ماما نه په ترغاو کې کله چې خپل دی نه زیات په ترغاو کې نو دا هلته کې زه چې دلته رینګ وکړم نو دا په ترغاو کې ته تیاری کې دې کار ته کنه دا الله پته لګو دا یوازې دا کار نه کوم ملکیم پکې کوم د ډلې پریم پکې کوم دا یوازې مې دې تم نه دی دا خو چې د یو شوق الله بڑاو کنه نو د دې ته نه وزګار شي د ګروپ کې بل مرګ رامخه شي بچا تم پکې لګي او جی زم پکې لګي کار سملا تړښت خلک ته خوشحاليږي موټیویشن شته حوصله افزایی شته او ډیر خلک خوشحاليږي ډیر خلک داد راکوي په دې باندې ډیر خلک راځي ویډیوګانو لګي کنه موږ ته اکثر په کمنټس کې خلک وایي تاسو پیک کوئ دا ایډیټینګ دی موږ تاسو راشي ریل راشه موږ ورته ریل وکړو تاسو بل یقین نشي چې یقین نه راځي موږ کله کله مانګي دا اور بل کو په خپل کې تا ګدام نه مني خلک وي دا ایډیټینګ دی دا هغه موږ ته ایډیټینګ نه تاسو ریل راشه موږ ته تاسو د پته بیا ولګي کنه چې ریل جواد ته قدرتي بده مطلب خپل شوق د کار راغلی کنه بالکل او جی دا اوس د وخت نه سپورټسمن دا غن رواني زما سره دلته کې ان شاء الله زه به تاسو ټیکټ وخم د ما سره تقریبا 10-15 ټیکټ دي چې دا د ډیسټریکټ دی ګولډ میډل سره دی په 2 کال مې دا ضلع په منډو په جمپونو کې لکه ټاپ کړی دا خو چا سره سپورټ را نه کو لاسونو پړکې الله دې نه کی ماشاءالله ګوره د کې یو آرټسټ پروت دی او پکا چې د حوصله افزایی شي صوبایي حکومت یا چې کوم سپورټس والے دی هغه چې نه یې سم نه کوي دا بل یو کس هغه استاد دی دغه بلامبټو هغه زه بوله مو د خپل کلب کې اغسته مو ما باندې به مقابله کړې 2 مقابله غل ما ګټلې وي په سواد کې لګ بیا تر کاریانی دکان او دلته کاریانی دکان جی گارډن سټي جی ټي روډ پیښور ایر یونیورسيټي ازاخیل ډرایپورټ سره نږدې د خیبر پختونخوا حکومت نه منظور شوه د نوي دور ټول سہولتونه په یو ځای جومات سکول هسپتال کمیونټي سنټر پلی ایریا فیملی پارک جدید سکیورټي سیستم د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ موبایل نمبر 0334886603 د خپل کور شروعات صرف د 500 روپو نو Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio treatments available. Chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037. دا وسره هر کار کوي ماشاءالله لکه ګور گاډو ته چرته انجن نه دی کلی نه دغه ایکسپیرینس او په خپل گاډي را کولا کولی سوزکی هغه ته انجن هم کلی او دا نور مار سکار کوي چې بجلی سکار یا سکار هر په مولا ارس بکی خدا ته دا کاکاجی د کم ځای پیدا کاکاجی دا موږ چې لاول ویډیو کله وکړه کنه دله ما اسی ما مرګرته ما راځم ما لګ ویډیو کو نو هغه وایرل شو دا اول په دا ویډیو د وجه نه ما دا بیره او جی صاحب نور بکیږي خدای دې بیخ د خاپېري او بس ستا خندا ته نه رسی هاي مو عمر منګو دې باور کې کنه ستا خندا ته نه رسی ستا چې دا اړه څومره ژوندې دی دا ستا د عمر راز هم دغه دی جی صاحب خدای او دا خبره مې تو کړه کنه ولې چې بدري ودونه دي نو خو هغه وسو هغه دی والو چې بیمار جو موږ پړ کې والو شو مړه قلال شه نور میډم مس پړه
دا خو دې کار ته چې راووتو بیماری نه راووتو دلته د نړۍ کې درد ډېر پروت دی ډېر پروت دی ډېر زخم دی ډېر او خو که تاسو وکړو جو خري که نه نو بس ختم وي نه نو کوستو ما بری خو دې کړې سلوره مې راته ونه دقه کې خبره ده خبره هم دقه ده موږ خو بیللی موږ خو اوسه پورې دویم ونه کړه سلوره مو له کوم ځای نه حاجي صاحب الله دې ژوندی لرم یقینو کې داسې ښه کردارونه چې په دې خاوره را برسېره شي موږ ولې په خپله راشو عطارحمان صاحب یقینا ته ولاړې لکه لاس اوچت کا لړ دوه غوندې کې سړی دغه دی د ده ډېره مننه او د عدنان بھائی هم ډېره مننه ستاسو په ملاتړ رالو جواد دا راته ووایه بله ملګري سره په دې کار کې لګیا دي د دې کار ملاتړي خو نشته حوصله شکني ډېره ده او شکایت په خلک ډېر کوي دا ایډیټینګ دی موږ ایډیټینګ نه دی په موبایل کې موږ ته په کمنټس کې راځي که نه جي موږ تاسو راشئ زیات خلک راځي داسې نه چې نه راځي څوک دنیا خلک راځي هغه په خپل پیجونه زموږ باندې مخکې کوي او موږ هم دا انکار نه کوو موږ راځي چې تاسو پیسې خو نه ګټئ که نه جي صاحب ولې نه ګټو څوک یې راکوي چې نه یې راکوي نو پیسې نه چا نه دي خوښې څوک نه ورکوي چې نه ورکوي جو حاجات نشته تر دې علاقې سویل غوړ تاسو اول خو ډیره زیاته مننه شکریا چې تاسو زموږ د غریبې علاقې ته راغلی دلته کې ډېر زیات خوشحاله شوم موږ په دې باندې دا خو د ټیلنټ پکې څه کمی نشته په جواد علي کې خو دا ده چې میډیا ته هم نه دی مخکې شوی او چې نور داسې ټیلنټونه به ده کې دا شته دی چې دا چې لږ رابرسې شو او چې لږ راښکاره شي چې موږ خو دا ضروري ګڼل چې یاره موږ دلته راشو تاسو سره خبرې تېرې کړو بیا چې راته دا پته چې د لوړ دیر علاقه ده نو ما یاره تک خو پکار دی بیا په تېره زه د کاکاجي له رالم خو دا راته و چې دا کاکا دی کوم ځای پیدا کړی کاکا خو داسې اصل کې اوس دا د پیاز کړي دلته کې نو هغه دا نشي اوبه کولی د ما نه بغیر زمینداري هم کوي زمینداري کوي اورې نو دا ماته چې زه په ټیک ټاک ته په هر ټیم کې تیارم خو ته به ماله ماشین نه سټارټې زه لکه چې دا پیاز مې اوبه کېږي دا چې را سره نه کوي وایي مې کوه دا زما شوق دی دې کوم نو اوس مې دا یې راټینګ کړی دی چې ته به دا کار کوې زه به څه دا کوم قدرمنه د پروګرام په میز کې زموږ سره مختلف آیټمې تاسو ته هم چلولې تاسو مو کتې اخري آیټم راته دی بیا کې د پروګرام په اخر کې د دغه زوی دلته راشه کنه باچا دا داجی دی دا پلار دی داجی دی او داجیم دی داسې ده چې دا دلته راځي نو خدای شته که مونږ ورته وایو چې یاره په ټوکې تاسو کار مه کوئ که نه خو بیا داسې ده چې یاره زیات ځکه نه راټینګوو چې سرجي مونږ وایو یاره زه په صحت باندې شکر دی روغ دی ګرځي ورزش یې کېږي نو دلته اکثر راځي خپل یو شوق دی دلته را پټي مټي کوي نو بیا د دې جواد سره لکه دوی مونږ دلته همزولتیا تېره کړې ده زمونږ ګاونډو دلته پاتې کېدو به نو هغوی داسې وکړه چې دوی دغه شروع کړی و دا کین نو هغې کې ورځې ما دی ولیدو نو بیا خو دا شته ما دوی ته ویم چې یاره تاسو لکه دا کوئ او د عمر مطابق لکه ما ته یو دغه وکړو که نه نو دوی ویل چې یاره لکه دا زما خپل یو شوق دی او زه زما کار کې تاسو کار مه ساتئ نو بیا ته زه هم خاموشه شوم غلی شوم نو بیا به دوی دلته راتله نو سهار راځي او دلته ناست خپل شوق باندې اوسني عمرونه ډېر کم دي ماشاءالله دلته راورسېدی راز څه دی راز نو راز خو دا خبره ده که نه چې بابا دلبره اوس د دوی سره زموږ نه چلېږي د دوی سره زموږ دا نه چلېږي چې دوی کشران دي او موږ مشران یو نو دوی سره خو زه د وړو څخه وړوکی یم او د غټو څخه غټ یم که نه دا راته ووایه چې په دې لور باندې دا لو خوند کوي که نه دا لوبه دا لوبه پې خوند کوي لو خو ستړی کوي ستړی کوي دا خو تباهي ده دا خواسې ګرځوم د نمایش لپاره چېرې دا سړی لو کوي او دا کوي دا خو دې زمون ته چل جوړوم مړه او که نه خو زما چل دی جواده پړې دي سی وایي باچا نو کیمرا بس څه نشته ستاسو ډېره مننه د دې پروګرام او بله دا خبره به وکړو چې لکه زموږ دا کم ټیلنټ دی دا کو په بار ملکونو کې وی که نه نو موږ سره به ډېر غټ سپورټ وي خو واقعي چې یاره داسې ملک دی چې څوک سپورټ نه راکوي که دا برس که موږ یا امریکا کې وی انډیا کې وی نو ډېر غټ سپورټ به دې موږ له هغو راکولی نو په دې وجه موږ د حکومت نه ګیله ده اورې په دې باندې ما ته هم ګوره ډېر شوی داسې نه دی شوی 4-5 کال دا خلک شته دا موږ پسې خاندي او دا موږ ولاړ دا ما چې څنګه خبره وکړه چې د هغې نه زه په غلا راځم که نه دا خو زما یو شوق دی که نه دې ډېر محنت او وخت ډېر لګي او خو 4-5 کاله خو پرې لګېدي دی لکه جواد ستا دا پروګرام به چلیږي د خپل نمبر هم موږ سره شریک کا او په دغه هیله چې کېدی شي چې تا سره څوک رابطه وکړي او ستا دا کار په غټه پیمانه وشي ستا حوصله افزایي شي د خپل نمبر شریک کا 0343 99 96 800 واتساپ پښتا بالکل واتساپ به دې نمبر خو نه ورکې خپل نمبر ولور کړه موبایل نه زبستا دا نمبر کافی دی کنه صحیح ده خو تا نه زه اخري بس یو تاسو کو دا
کاکا دی د کوم ځای کاکا خو مې دغه پیدا کړه سرجي مې دغه په لوی قیمت یې دا اخیستې ما په لوی قیمت ډېره ډېره مهرباني الله به خوشحاله ساته خلک د پیغلې په مسکا پسې بلا لريزي سیوا موږ د دې کاکا دې مسکا پسې دې جوال له ځان ورسوم قدرمنو په دې معاشره کې دا خندا دومره عجیبه لګي موږ د ویر سره بلد خلک یو دلته چې څوک اسې وخاندي نو موږ ټول حاریان شو او غوږونه مو رانیښ شي چې دا خلکو خندانې څنګه وکړې تاسو خندا خوروئ او خوشحالي خبروئ او بیا ستا دا موسکا چې تا به دا کاکا د کوم ځای نه ډېره ډېره مهرباني د دغه ټوکې ټکالې سره زما د خپرونه سرته رسي د جواز سره ضرور رابطه وکړئ دا ټیم دی دوی اسې لګیا دي د کریانې په یو دکان کې دی ناست دي او دا یو ښه ډېر بهترین آرټسټ دی د سره تړلې ډېر تکړه ملګري دي موږ وایو چې د نور هم مخکې لاړ شي چې دا سیمه په دې خلکو هم یاده پاتې شي ستاسو ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریا جی سر ډېره شکریا